بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. نن دغه ولاګ لږ تفصیل سره واورئ. په دغه کې څه اهم معلومات در کوم، خاص کر انتظار کې چې کم ملګرو کیسونه دي او کم پروسس کیږي، سوره کسان کیږي او سالانه څومره کسان انتظار استوي. هغه نه علاوه پیور کارت او سټیزن کارت په حواله انتظار سوی او افغان کډوالو د پاره څه هلې ځلې روانې دي. په دې تفصیلي ولاګ دا ویډیو درته کومه. تاسو بار تپوسونه کوئ، بیا ځان نه پوهوئ، نو بیا هم نه سویم. خو اکثر زه دا تاسو ته ګوره نورم ډېر خبرونه وي پاکستان کې. که زه باندې خبرونه ورکوم یا یوټیوب چینل پې چلوم، نو پاکستان کې ډېر زیات خبرونه دي، نور ډېرې کیسې دي. زه په هغه کولی شم، خو زه وایم چې موجوده حالاتو کې پښتنو ته چې کوم خدمات دي، په خدماتو کې زه وایم چې په ځای وخت خپل طرف نه ادا کوم، ولې چې په دې باندې زیاتره چې کوم رپورټران دي یا همکاران دي، هغه په دې باندې نظر نه اچوي. انټرنیشنل یا نېشنل نور زیات خبرونه وي، نو دغو خبرونو ته څوک توجه نه ورکوي. او ما ته پته چې زیاتره کسان، په لکونو کسان چې کوم هغه په دې باندې انتظار کې دي. نو ځکه ته وایم چې لږ تفصیلي واورئ. یو خو دا ده چې انتظار کې چې کوم 2021 کې چې کوم افغانستان کې بدلون راغلو، نو هغه کسان چې کوم راغلي دي په هکله باندې کوم کیسونه دي یا سوره پورې رجسټر دي، هغه په باندې تاسو پوهیږم. تاسو ته مخکې هم ما ویلي وو چې اشار په ذریعه باندې چې کوم دا ایجنسي ده، دې په ذریعه باندې تقریبا 9.5 لکه افغان کډوال چې کوم هغو بهر تلو دپاره کیسونه جمع کړي وو چې هغوی موږ ژوند ته خطره ده، او دلته پاکستان کې هم موږ ژوند نشو کوی. په هغه حواله سره بیا مخکې بیا نور اعظم چې کوم زړه افغانان یا دلته پاکستان کې کوم پاتې کیږي، نو هغه په حوالې سره 9.5 لکه چې کوم رجسټر کسان وو، هغه د ما چې کوم فګر اخیستی وای، نو د شار په ذریعه باندې چې کوم دا رجسټر شي. بیا دغه کې د انوسیار چې کوم خاص وګړي دي، هغو سره ګوره اکثر په میډیا هم نه راځي، په هم نه راځي، صرف ترجمان مو سره خبرې کولی شي. هغه یا نورو سره چې کومه خبرې کوو، هغه اف د ریکارډ وي، هغه په ټي وي لکه موږ سره په کې نشي کولی ریکارډینګ کې. خو دا ټول معلومات تاسو ته در کوم. دې وخت کې 1,60,000 افغان چې کوم فیملیز دي، هغه رجسټر شوي دي، ویریفیکیشن یې شوی دی چې هغه به بهر دپاره چې کوم کیسونه دي هغه دپاره هغه الیجیبل کړي شوي دي، نو هغه استول کیږي. په هغه کې چې کوم طریقه کار دی، یو د یونسیار نړیوالې ادارې هغه هر سلانه لکه په هر کال هر کال هغو دپاره یو کوټه منظور کیږي، مختلف ملکونو نه چې کینیډا، استرالیا، یورپ، څومره کنټریز دي، یوروپیا والا، همدغه شانتې امریکا، نو هغه په لکونو کې نه دی، هغه په زرونو کې دی. چې کوم فګر ما راخستی تقریبا 5.5 زره دوته سلانه کوټه میلاویږي، چې تاسو 5.5 زره فیملیز مختلف ملکونو لکه چې کې ټول را جمع کړي، نو دا 5.5 زره جوړیږي، چې کې استرالیا، برطانیا، دا سوره یورپ کنټریز دي، لندن دی یا ورسره چې کوم کینیډا ده، امریکا ده، نو دا ټوټل چې را جمع کړي نو 5.5 زره سلانه جوړیږي. دې وجې نه ګوره که اوسه پورې دا 3.5 کالونه چا کیسونه دي، ډېر کسان چې کوم لاړو ملګري هم تاسو ته ښودلي دي، نو هغه کې دا یو هغه ده چې په هغه فګر کې به راځي. نو اوسه پورې که تاسو بیا د 3 کالو فګر واخلئ، که 5.5 زره حساب سره مو واخلئ، نو 60 زره پورې یا 25 زره پورې کسان یا په شروع کې چې کوم وو هغه تقریبا زیات لیګل کېده، هغه وایي لکه سلانه هغو 60 زره هم استولی دي، نو په شروع کې زیات. اوس چې کوم مخصوص کوټه ده، هغه کله 5.5 زره شي، 15 زره شي، نو سلانه لیږي. اوس چې کوم دی وخت کې چا میډیکل پروسس شوي دي او چا فاینل هغو ته ویل شوي دي چې تاسو ته اوس اطلاع به کېږي میډیکل دپاره، بیا هغو منتظر وي، 3 میاشتې هم پکې لګي، 6 میاشتې هم لګي. بیا چې کله میډیکل وشي، نو چا والا زیات زر وشي، چا والا پکې 3-4 میاشتې وشي. نو نور چې کوم کیسز وي، هغه ملګرو ګوره 1,60,000 هغو رجسټر کړي دي، نو 1,60,000 کې هغو زیات نه زیات استولی دي، نو 50 زره کسان یې استولی دي، نو 1,10,000 کسان یا پاتې دي. نو دا که ته په سلانه 15 زره یا 10 زره باندې تقسیم کې، نو بیا هم کلونه ورکې لګي، نو دغه به انتظار کوي. اوس چې چا شروع ورځې شوي دي، شروع چې کوم چا والا کیسز مکمل شوي دي، نو هغو خو به دغه کال کې لاړ شي، دغه څو میاشتو کې
بیا ورپسې بل کوټه چې کوم راځي بیا ورپسې نور داسې نږدې راځي. اوس چا پسې یو کال شوی دی یا چا 2 انټروګانې شوي دي چا 3 انټروګانې شوي دي. فاینل انټرویو چې کوم کیږي هغه اخري بیا ورته ویل کیږي چې تاسو تا به IOM نه کال راځي. بیا IOM ته چې کله دا خبره لاړه شي نو هغه مختلف یو کنټریز یو ملک سره یو سفارتخانې سره هغه ټول کیسز پراسي شي بیا هغه ته اخري سټیج فاینل کیسز وایي. نو اوس په دغه کې وخت لګي انتظار لګي. تاسو ته ما ټوټل هغه وښولو چې داسې نه ده چې بس 1 لک کسان په میاشت کې دننه ولیږي. دا یو طریقه کار دی. په دې طریقه کار ما تاسو زه پوه کړم چې تاسو ډېر انتظار کوئ. اکثر تپوس کوي چېرې ما خو میاشت وشو کال نه وشو 2 میاشتې وشو 6 میاشتې وشو چا پسې کال وشو چا 3 کاله والا چې کوم کسان دي هغه هم پاتې دي. خو هغې کیس کې بیا دا هم وي اول دا ګوري چې کوم کیس سټرانګ وي. سټرانګ کیس داسې وي چې هغه هلته نیټو کې چا سره کار کړی وي مختلف NGO سره کار کړی وي مختلف ملکونو سره کار کړی وي او بل زنانه وي هغو ته خطره وي ژوند او لکه دغه کیسونه ول کیږي. بیا نور چې کوم ورپسې دي هغه ورپسې کیږي. اوس راځو چې NCR په پیور کارډ لکه زړه افغانان چې کوم 40-45 سال نه پاتې کیږي چاته پیور کارډ یا سټیزن کارډ دی د هغه دپاره هم هغو حکومت سره باقاعده خبرې اترې شوي سفرشات جمع شوي دي. اوس کابینټ نه منظوري وشي دغه چې کوم 1 میاشت ایکسټینشن 2 میاشت ایکسټینشن دغه کیسه چې کومه ده دا به هم اوس زر ته زره دغه هم خلاصه شي. اوس په باقاعده توګه یو طریقه کار واضحه شي دا به هم نږدې ورځو کېږي. اوس خو دا جون میاشت اخري 30 جون پورې به دا پته ولګي چې دا پیور کارډ سټیزن کارډ لپاره کوم عمل کوم دی هغه تیار شوی دی او موږ ته چې کومه اطلاع ده کې 15 کاله هم دی 10 کاله هم دی او لکه بزنس کمیونټي په ورکې منشي کې بیا نه علاوه کال په کال رینیول هم دی. اوس دا پته ولګي چې کوم یو روزي خو هغه انتظار وکړي انشاءالله چې دې باندې به هم ډېر ښه اپډیټ مخې ته راځي. ولې چې NCR هم یو ذمهواره اداره ده نړیواله اداره ده او په دې باندې هغې هم ډېر زیات فوکس لري. نو دا لږ معلومات تاسو سره ما شیر کول چې لږ په تاسو دې باندې پوه شئ چې دا کیسز څنګه کیږي څومره ځل کیږي. اکثر ملګري انتظار کوي او بل پسې مګر دی چې یاره څوک په پیسې باندې وکړي په دې باندې وکړي پیسو مې څوک نه کیږي. هیچ چا ته پیسې مه ورکوئ هیچ چا پسې هم مه کوئ او خپل کیس کاغذات سټرانګ ساتئ. ولې چې اکثر چې کوم کې NCR والا موږ ته وایي چې اکثر انټروګانو کې هم فرق وي چې یو ځل انټرویو واخلي دویمه انټرویو کې فرق وي کاغذات چې کوم وي هغه کې فرق وي ډاکومنټس کوم دي که نه. نو دا هر شی چې چا ول ښه برابر وي نو هغه به کېږي. پیسو میسو دغه چکرې پکې نشته. تاسو ته موږ دا انفارمیشن درکړه انشاءالله چې نوی بیا راځي بیا هم تاسو سره انفارمیشن شیر کوو او په دغه حوالې سره انشاءالله زه فوکس یم او وقتاً فوقتاً هغه کوم او نورو خبرونو پسې مه ګرځئ او الله دې خیر وکړي چې سم کېږي موږ به خپل هلې ځلې کوو. دې سره زما دغه چې کوم پیغام دی یا ویډیو دا سره ته رسي انشاءالله نوی پروګرام سره بیا نوی ویډیو سره لکه زه پروګرام وایم اکثر زه TV کې پروګرامونه کوم نو هغه عادت مې اخیستی وي خو بهرحال تاسو سره نوی لاګ سره بیا حاضرېږم. نو تاسو نه دغه خواست هم دی چې ویډیو اخیره پورې هم ګورئ او بل دا ده چې لایک سبسکرایب چې چا نه وي سبسکرایب کړی هغه مو وکړي. ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ.